لنډه به یې درته ووایم نبي علیه اسلام وایي دوه داسې ګناوې دي چې دا ایمان له نیکیو داسې تراشي لکه شپون چې راسي او ونه راصفا کړي دا شپانه راسي د ونې پاڼې وشکوي دا خاک صفا ور پاته سي وایي دوه داسې ګناوې دي سړي ایمان له نیکیو خلاصوي یو غیبت یو نمیمت غیبت دا معنی د مسلمان پسې بدګویي په ده مسلمان پسې غږېږه په اب پسې غږېږه په اب پسې غږېږه په اب پسې غږېږه د ده بد بیانوه دی په مجلس کې حاضر نه ده چې داسې خبره په ده کې کوي چې دی په خفه کېږي ولو که دا عیب په ده کې ویم چې نه یې اته بهتان وایي چې په ده کې ویم ته بیانویه دغه د سړي ایمان له نیکیو ختموي ټولې نیکۍ دې در ختموي یو نمیمت و شیطانت ته د دغه د مسلمان په منځ کې خبرې کوي د دغه وال اته وروړي دغه وال ده ته راوړي سره اخته کوي سره چنګاو کوي دام د انسان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د انسان ایمان له ټولو نیکیو خلاصوي او یو نادره د خوف حدیث دی یو حدیث راغلی دی حضرت پیغمبر علیه السلام وایي د قیامت په ورځ باندې به یو سړی د حشرګاه میدان ته راسي عملنامه به له الله څخه وغواړي الله تعالی به عملنامه ورکړي د عملنامې خو د هر چا لیکلي وي چاته په ښي لاس باندې ورکړل سي نو جنت ته ځي چې چاته په چپ لاس باندې ورکړل سي نو جهنم ته ځي وایي ده ته چې عملنامه ورکړي دی چې وګوري د ده په عملنامه کې به ډېر شیان کم وي تلاوتونه به یې کړي یا به نه یي لمنځونه نفلونه به یې کړي یا به نه یي صدقې به یې کړي یا به نه یي ذکرونه عبادات به کړي دا به نه یي دی به الله ته سوال وکړي یا الله ما خو صدقې کړي دي ما تلاوتونه کړي دي ما نفلي حجونه کړي دي ما نفلي عمرې کړي دي ما طوافونه کړي دي خو دلته په عملنامه کې یو نسته دا څه سو ملایکو له ما سره خیانت کړی ده الله به ورته ویل تا سره چا خیانت نه ده کړی تا د پلانکي مسلمان غیبت کړی و د هغه غیبت په وجه باندې هغه ستا ټولې نیکۍ ده ته ورنکړل د هغه مسلمان غیبت یې کړی و ستا نیکۍ و ده ته ورنکړل شي د هغه مسلمان غیبت یې کړی و ستا نیکۍ هغه ته ورنکړل شي حتی د ده ټول عبادات دا به د دغه وجې چې د غیبت ته مسلمانو کړی دا به نورو مسلمانو ته ورنکړل شوي نو کتاب وایي دا څومره د مایوسي ځای ده وایي دا داسې مثال لري لکه یو سړی چې سعودي ته لاړ شي سعودي ته بیا په سعودي کې 2-3 کاله تیر کړي بیا حال راوکړي چې زه در روان یم کور ته د کور وال استقبالیې ته ووځي چې نن خو به دی دومره پیسې راوړي چې زموږ حاجتونه به پراسې قرضونه به خلاص شي جامې به په وکړو ډاکټري و دوایي به په وکړو د کور غله به په وکړو ولې خو 3 کاله مسافري یې کړې ده 15 کاله مسافري یې کړې ده دی غریب په ځان نه یې خبر هلته چې په ایرپورټ کې کوز شي غل پسې سیخ شي جیب ځینې ووایي پاسپورټ روپۍ ټولې یوسي د کور والا مې استقبال ته وروتلی دی هم خوشحاله استقبالیه وسي کور ته یې راولي چې راولي شپه وسوه سبا ووایي چې ښه اوس خو به پیسې راوکړه چې ور یې کړې کور ته چې ځان وګوري خپل جیب وګوري یو څه نه وي ها د 3 کلو 10 لکه دي 20 لکه ټولې غله وولي وایي د کور وال به څومره ډېر خفه شي دی به څومره خفه شي ما 3 کاله خوارۍ وکړې د کور دپاره دا ټول کور ما ته قرضې کړې وې د اویزو قرضې ورکړې وې دغه مثال کتاب ورکړی دی وایي دا سړی چې څومره خفه کېږي تر دغه به په قیامت کې هغه سړی ډېر خفه شي چې د خلکو غیبتونه کړي د مسلمان ښه بیانوه بد یې مه بیانوه په مسلمان کې خو که بد ښایسته خو ښه هم پکې دي که ګناه پکې ده خو نیکي هم پکې ده چې غیبت یې پسې وکړې خو ستا دغه لاړې حسن بصري رحمت الله علیه ته چا وویل چې د مسلمانو امامه پلاني سړي ستا غیبت وکوئ ده و خپلو مریدانو ته ویل چې راځئ یوه پیمانه خرما به یې راوړې ورغی د هغه سړي کور ته سړي ته ور وټکوئ هغه راووتی اتې ورته ویل دا خرما وې در واخه تا له ما سره ډېر ښه کړي دي هغه ویل ما نه دي در سره کړي ویل کړي دي در سره بیا ویل څه وخت مې در سره کړي دي ده ورته ویل په تېره ورځ بیا ول څه ښه دې را سره کړي دي ده ورته ویل دا ښه دې کړي دي چې تا ما ته د آخرت نیک اعمال را کړي دي نیک عملونه خلک د دنیا نیکۍ د چا سره کوي تا د آخرت نیکۍ ما ته را کړي دي هغه ورته حیران شي چې ما څه نیکۍ در کړي دي ده ورته ویل تا زما غیبت کړی و د غیبت په وجه ستا ټولې نیکۍ ما ته راغلې زما ګناوې تا ته درکړې هغه سړی ورته راجګ صاحب پښو ته ور ولوېدی توبه یې وایسته د ټول عمر